بیخي سم زبردست کار وشو. طالبانو بیا زړونه وګټل. له سیاسي مشرانو سره به څه کوي؟ له چا سره حساب کوي؟ کرزی ولې ورخطا دی؟ عبدالله به څنګه کیږي؟ او مسلم یار ته څه سزا ورکول کیږي؟ ویډیو تر اخره وګورئ او بیا تاسو هم ووایئ چې د طالبانو دغه تازه پریکړه ښه ده که نه. د طالبانو په حکومت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي محمد خالد حنیفي ویلي دي چې له هغو کسانو سره چې په تیرو لسیزو کې د لویې پانګې خاوندان شوي حساب کیږي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په حکومت کې د وزیر په کچه د پخوانیو رژیمونو اړوند کسانو او سیاستوالو سره د حساب کتاب خبره کیږي. خو باید وویل شي چې د طالبانو مشرتابه پخوانیو چارواکو ته بخښنه اعلان کړې او له دې پرته د حساب کتاب په اړه کومه رسمي کړنلاره نه ده په ډاګه شوې. ښاغلي حنیفي تور لګولی دی چې د همدې پانګې په اړه د حساب له ویرې یو شمېر پخواني چارواکي او سیاستوال له هېواده بهر تللي دي. نوموړي ورته مهال د طالبانو لخوا د عمومي بخښنې یادونه وکړه چې له مخې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د سولې شورا مشر ډاکټر عبدالله او د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار په څېر سیاستوال د ده په ټکو مجرمین په افغانستان کې دي او بهر ته نه دي تللي. یادو چارواکو بیا دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د رژیم لخوا له پخوانیو سیاستوالو او چارواکو سره د احتمالي حساب کتاب په اړه د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي BBC ته وویل چې که داسې کوم حساب کیږي نو له هغه دې د مخالفو سیاستوالو د ټکولو لپاره کار نه اخیستل کیږي بلکې د ټولو سره دی وشي، که هغه طالب مشران دي او که جنګ سالاران او پخواني حکومتي چارواکي دي. له پخوانیو سیاستوالو او چارواکو سره د حساب په اړه دا څرګندونې 3 ورځې وروسته له هغه کیږي چې د طالبانو په حکومت کې د عدلي وزارت د استوګنو د لویو مینو او ښارګوټو د ارزونې اعلان وکړ. دوی وویل له 10 تر 15 داسې لوی ښارګوټي شته چې یا یې ټوله ځمکه غصب شوې او یا یې یوه برخه ځمکه غصب شوې ده. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر زیاتو لویو ښارګوټونو خاوندان پخواني سیاستوال او چارواکي دي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. اوس نو تاسو ووایئ چې د طالبانو دغه پریکړه څنګه ده. تاسو خپل نظریات را سره په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.